د ولسونو اړتیاو په موخه لرو پرتو سیمو ته سفرونه او د خلکو وړاندیزونه. د کندوز امام صاحب ولسوالۍ لرو پرتو سیمو اوسیدونکي چې له کلونو را په دې خوا د ژوندانه له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې وو، اوس د اسلامي امارت له چارواکو د ټولنیز عدالت تامینېدل، د پراختیایي روغتیایي او تعلیمي پروژو پلي کول غوښتونکي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي یا ټولګي ورته بسنه نه کوي، د اسلامي امارت حکومت څخه د ښوونځیو جوړېدو غوښتونکي دي. د خان آباد ولسوالۍ له قومي مشرانو او مساجدو له امامانو سره د کندوز امنیه قومندان د دعوت او ارشاد کمیسیون مسؤلینو لیدنه او کتنه وکړه. د دغه کمیسیون رهبري د خان آباد له اوسیدونکو وغوښتل چې د تیر په شان د ټینګ امنیت په برخه کې همکار پاتې شي. د هوایي ډګر جوړېدنې او الوتنې ته د لار موندنې په موخه له مرکز څخه د راغلي تخنیکي ټیم هلې ځلې د هیواد د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د پروژو د تطبیق امریت یو تخنیکي ټیم د کندوز ولایت هوایي ډګر د بیارغولو په موخه کندوز ولایت ته راغلل. د دې ولایت د هوایي ډګر د مسؤلینو په خبره تخنیکي څېړنې پوره همغږۍ سره بشپړې شوي. نږدې ده چې د ترمینل ترمیم چارې به بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.